سلامونه لیدونکو ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د حساب پې د اکاونټ جوړولو طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو موږ د حساب پې اکاونټ جوړ کړو. نو ملګرو د حساب پې اکاونټ ضرور د سره جوړ کړئ ځکه چې دا د افغانستان یو اپلیکیشن دی او آینده کې ډېر ښه پلانونه لري. نو مخکې له هغې نه چې تاسو بیا اکاونټ نشئ جوړولی یا کومه ستونزه وي نو تاسو به تیار اکاونټ جوړ کړی وي. ښه ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو او اکاونټ جوړول طریقه تاسو ته وښیم یوه هیله کوم له هغه دوستانو نه چې ذهین افیشل یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نه دی نو هغه د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو د دې لپاره چې تاسو حساب اکاونټ جوړ کړئ تاسو به دغه ویډیو نه لاندې په ویډیو ډسکرپشن کې د دې لینک وي د ساين اپ یا د اکاونټ جوړولو لینک د حساب هغه به تاسو کلیک کړئ او که چېرته تاسو په فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو فیسبوک پیج اول کمنټ کې به ما دا لینک اچولی وي نو تاسو دلته دې صفحې ته راشئ. دا صفحه به تاسو ته خلاصه شي یعنې کله چې هغه لینک باندې کلیک وکړئ دغه صفحه به تاسو ته خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو خپل شمیره ولیکئ. سمه ده هغه شمیره چې تاسو حساب اکاونټ غواړئ پې جوړ کړئ. نو زه به دلته خپله شمیره ولیکم. کله چې خپل شمیره ولیکل ملګرو دغه ځای کې به تاسو یو کلیک وکړئ چې دا چیک مارک شي. سمه ده او بیا به کنټینیو باندې کلیک واخلئ. کله چې کنټینیو باندې ملګرو کلیک واخیستو نو تاسو هغه شمیرې ته به میسج لاړ شي د 580 له خوا نه به میسج لاړ شي یا هر یو وي خو تاسو ته به یو شپږ رقمي کوډ درغلی په میسج کې هغه به تاسو دلته داخل کړئ. سمه ده ما ته راغلی دی زه به داخل کوم. ملګرو کله چې کوډ داخل کړو بیا به تاسو ویلیډیټ او ټي پی چې لیکل شوی دی په دغه ځای باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې ځای کلیک واخیستو نو لږ به منتظر شئ. کله چې منتظر شئ دغه علامه به تاسو ته راشي په دې صفحه باندې یعنی یو هاف سکسسفلی ساين اپ. نو تاسو دغه اکاونټ چې دی وایي کامیابۍ سره ساين اپ شو. نور تاسو کار له دې ځای نه خلاص شو. تاسو به راشئ او حساب پې اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. سمه ده پلی سټور ته به راشئ تاسو پلی سټور سرچ کې به تاسو ولیکئ حساب پې. کله چې دا ولیکل بیا به تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور نه یا اپ سټور وي تاسو آیفون وي نو تاسو به دغه اپ سټور نه ډاونلوډ کړئ او که انډرایډ وي تاسو پلی سټور نه دا ډاونلوډ کړئ بیا به اوپن باندې کلیک واخلئ. سمه ده ملګرو کله چې د اپلیکیشن خلاص کو دلته به تاسو دغه الاو کې دلته یو کار وکړئ تاسو که چېرته غواړئ ژبه بدل کړئ دغه ځای نه به انګلیش ژبه به تاسو پښتو انتخاب کړئ دري انتخاب کولی شئ. زه پښتو کې استعمالوم چې موږ ته اسانتیا ده. سمه ده بیا بل هغې نه وروسته دغه اړیکې شمیره چې لیکل شوې په دې ځای کې تاسو خپله شمیره ولیکئ. که تاسو بل هیواد کې یاستئ نو هیواد کوډ انتخاب کړئ او دلته لاندې به تاسو خپله شمیره ولیکئ. زه خپله شمیره لیکم او خپل اکاونټ ته اوس داخل کوم یعنی هلته به تاسو یو ځل اکاونټ ساين اپ کړئ بیا به تاسو راشئ دلته به تاسو لاګین شئ خپل اکاونټ ته. نور کار به تاسو په اپلیکیشن کې همیشه لپاره صرف اکاونټ دغه لینک د لارې جوړ کړئ. بیا به تاسو پر مخ لاړ شئ ووایئ دلته تاسو ته دوه لرنو کوډ استول کېږي. یو چې د میسج راځي ساده نمبر ته که چېرته تاسو نمبر په بل ځای کې وي او صرف تاسو سره لکه آینده کې بیا تاسو اکاونټ خلاصوئ او تاسو واتساپ خلاص وي په همغه شمیره باندې وي تاسو واتساپ د لارې هم خپل اکاونټ خلاصولی شئ. نو دغه لیکلي پیغام د لارې او واتساپ د لارې کوم چې تاسو غواړئ زه به دغه لیکلي پیغام د لارې ووایم چې د دې لارې زه خلاصوم. سمه ده پر مخ لاړ شئ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو وایل یوزینګ د اپ باندې کلیک واخلئ. لږ به منتظر شئ تاسو ته به بله صفحه خلاصه شي او هلته به تاسو ته کوډ راشي د شمیرې ته به تاسو ته کوډ راشي هغه به تاسو ورکړئ بیا به تاسو ته خپل اکاونټ خلاص شي او نور طریقه به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه بیا خپل اکاونټ ویریفاید کولی شئ. نو دغه شمیرې ته وایي چې تاسو دغه شمیرې ته کوډ لاړو دا د کوډ راغی به الاو کوم ډایرکټ اتومات ورسېدو او بیا به پر مخ لاړ شئ باندې کلیک واخلئ. ملګرو دا د ماته د حساب اکاونټ خلاص شو او زه اوس تاسو ته د اکاونټ ویریفای کولو طریقه دروښیم چې څنګه موږ اوس خپل اکاونټ ویریفای کوو. د ویریفای کولو دپاره تاسو دغه ځای باندې کلیک واخلئ. تنظیمات یا په انګلیش کې سیټینګ به لیکل شوی وي. کله چې په دې ځای باندې کلیک واخیستل دلته به تاسو دغه اول آپشن پروفایل باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې ځای باندې تاسو کلیک واخیست ملګرو دلته به تاسو دغه پنسل علامه چې ده په دې ځای باندې به کلیک واخلئ.
کله چې په دې ځای تاسو کلیک واخیسته اول ټول پښتو کې لیکل شوي دي سمه دا ډېر ساده کار دی. اول سلفي انځور به تاسو دلته په دغه ځای باندې به کلیک واخلئ او انځور به اضافه کړئ. سمه ده د پیژندپاڼې زیاتول دي. پیژندپاڼه مقصد الکترونیکي تذکره. نو تاسو به دغه آپشن باندې کلیک واخلئ د شین خط باندې. کله چې کلیک واخلئ تاسو نو اول د تذکرې مخ عکس غواړي بیا راځي تاسو ته وایي چې تذکرې شامخ عکس اپلوډ کړئ. صحیح ده هغه هم ورته واخلئ دواړه مخ عکسونه به ورته واخلئ. له هغې نه وروسته به تاسو دغه معلومات ورسوئ. زما دلته به خپل نوم ولیکئ او په لاندې کې به تاسو تخلص ولیکئ کورنۍ نوم چې دی بیا به ایمیل ولیکئ زیږېدو نیټه به ورسوئ سمه ده جنس به انتخاب کړئ او ولایت به انتخاب کړئ ولسوالي همداشان دنده او نور میاشتنی عاید به تاسو خپل انتخاب کړئ او بیا به دغه لاسلیک کې به تاسو چې خلاصې کوئ دلته امضا غوندې کېږي یعنې همداسې تاسو امضا کوئ دلته به تاسو خپل امضا وکړئ یا خپل نوم ولیکئ نو بیا به تاسو څه وکئ کله چې دا ولیکل بیا پر مخ لاړ شئ باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیستو نو تاسو ته به دغه تاسو معلومات به دوی ته اپلوډ شي. تاسو معلومات به ملګرو اپلوډ شي دغسې به یو معلومات تاسو اپلوډ شي. کله چې اپلوډ شو هغوی ته به ورسیږي. دلته په دې ځای کې چې ما ته اوس لیکلی دی تایید شوی نو تاسو ته به ولیکي په انتظار کې یا پینډینګ کې په انګلیسي کې به لیکل شوی وي. کله چې تاسو ته تایید شوی ولیکل نو تاسو اکاونټ به ویریفاید شي. ښه ملګرو دا ویډیو همدې ځای پورې وه د اکاونټ جوړولو صرف انشاءالله آینده کې له موږ سره اوسئ حسابي اپلیکیشن په اړه به زه تاسو ته مکمل ډول باندې معلومات درکړم چې څنګه نور کار پکې کولی شو څنګه پیسې پکې ګټلی شو هغه ټول معلومات تاسو ته انشاءالله زه راتلونکو ویډیوګانو کې درکړم. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم الله په امان.